الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم. محترمینو دغه یوه پوښتنه غوښتنه ډیره زیاته کیږي او بار بار مرګدي کوي چې د واده د اولې شپې آداب که موږ ته بیان کول سي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو یقینا زموږ په شریعت په دین او په اسلام کې مکمل ضابطه حیات موجوده ده. د زانګو څخه ونسې بیا د لحده پورې، د پیدایش څخه د مرګه پورې، د بیت الخلا څخه د بیت الله پورې چې څومره مسائل دي، څومره آداب دي، دا ټول زموږ دین موږ ته راښوولي دي. یو ضابطه حیات یې موږ ته راکړې. خو افسوس صد افسوس چې موږ د خپل د دین څخه رهنمایي نه اخلو، موږ د خپل شریعت څخه پوښتنه نه کوو، موږ په رسمو او رواجو باندې روان یو، ځکه هم ودونه راته ګران دي هم غمونه راته ګران دي. دا دین خو موږ په خپل ځان ته ګران کړی دي. مخکې د دې څخه چې زه تاسې ته د اول شپې آداب بیان کړم، تاسو د واده د اول شپو لږ پر دغه رواجو هم نظر واچوئ. دا زموږ ستاسو په پښتني سیمه کې څنګه رواجونه دي، څنګه رسمونه دي چې هم د خاوند هم د ناوې زندګي په ور خرابه کړي. څومره ظلم د دواړو سره کېږي. په ځینې علاقو کې لکه خیبر پښتونخوا، داسې افغانستان ځینې علاقې، په هغه کې داسې رواج او رسم چې واده وسو، ناوې د ده کور ته راسي، یوه هفته بیا هم د هلته ورته ګرځي، لیکن خپلې کمرې او خپلې خونې نه نسي تللی، خپلې ناوې خپلې کوروالا نه نسي ورتللی. یوه هفته بعد هغه بیا بیرته د پلار کره ولاړ سي. دا څومره ظلم دی، دا څومره جبر دی، دا څومره ناحقه کار دی چې یو شی شریعت نه دی منع کړی. دا ولې دغه ظلم او ناحقي کېږي چې داسې په مابینځ کې دومره فاصله او دومره ګیپ او دومره تفریق راولاړ کېږي. واده وسو نو بس راله کور ته، اوله شپه د ولاړ سي خپلې خونې. دا ظلم او جبر ولې کېږي؟ دا رواج او رسم دی، باید دا ختم کول سي. او په ځینې علاقو کې لکه زموږ علاقې چې واده وسو، ناوې راله، درې ورځې بیا هغه پر پلنګ پر تخت باندې ناسته ده، د ځای یې نسي ښورېدلی. سهار کښېني در ماښامه پر ځای باندې ناست. تاسو سوچ وکړئ چې سړی څه جیل خو نه دی چې دا رقم به ناست، ولاړېدلی نسي، بېدېدلی نسي. کله چې بیا د ده خونې له ورولي، نفست شپه وسي، ټوله ورځ یې ولي، ټوله ورځ ستړی او ستومان یې، نو بیا به د ده سره څه خبرې، او بیا شپه دی پسې ووي، دا بله ورځ بیا ټوله ورځ ناست. دا څومره سخت ظلم دی. دا ځکه دا د رواجونو او رسمونه چې موږ یې د دین څخه لرې کړي. خو بهرحال د کومې اول شپې آداب په ځینې علاقو کې محترمینو دا د اول شپې نفست چې ورته وایي، داسې په بېحیایي سره وکړي، داسې د دین او د شریعت خلاف کارونه وکړي. نو چې اوله شپه د دین خلاف، د شریعت خلاف، د قرآن او د حدیثو خلاف کارونه وسي، نو دغه واده به بیا چیرې کامیابه کېږي؟ د واده اوله شپه یې میله یې جوړه کړي و، د دې دوه نفست سره هغه یوازوالی راولي. په ځینو ځایو کې د پردي خلک راغلي، ویډیو یې جوړېږي، د دې مخه هم ښکاري، دی هم ولاړې، ته کښېنه او ته کښېنه وایي. او ځکه د دې دا نظریه ده، کوم یو د مخ کښېنه چې دا بل روب دبدبه پر پرې وسي، چې خاوند وي چې زر واره د مخه کښېني، د هغه دبدبه نسي پره تللی. او که خاوند نه و چې زر واره د هغه د مخه کښېني، د دبدبه به نه وي. داسې دا د شریعت څخه لرې خبرې دي محترمینو، چې ابتدا دې په بېحیایي سره وکړله، په بې پردګي سره وکړله، نو د دا واده به بیا برکات ته کمې خواوي. د کلي ټول زنانې راغلي، یو میله یې جوړه کړې، او بس که چیرې بیا هغه خونې او کمرې ته ورلې، دا هم یو نظریه جوړه سوې ده که دروازه به په دې بندوې. الله بنده هغه ته ناولده کور ته راغلې ده، پر هغه باندې دومره جبر ولې کوې؟
ته نارینه یې ستا کور دی دا ستا مېلمنه ته خو باید ته دروازه وتړه نو د زنانو په دې خبرو کې به نه راځي دا د دین د اسلام څخه لرې خبرې دي محترمینو اول ورڅخه خپله کمره وتړه دروازه په خپله بنده اودس وکړه چې اودس دې اوله سره به اودس وي او اودس چې دې وکړي بیا په کار داسې د محترمینو چې اول خو دې ته ووایه چې سلام ورته ووایه سلام څخه بعد کې ورته وایه چې 2 رکعته نفل وکړه که چیرې هغه نه ولاړېدله زور مه ورسره کوه کیدای شي هغه په ناجوړي کې وي په حیض کې وي نو بیا خو نفل نشي کولی بعضې بیا داسې رډ ورته ودرېږي چې نه اوس یې دی خامخا ولاړ وي دا زما خبره ونه نو هغه د شرم څه ورته ویلی نشي باید په هغه وخت کې زور زبردستي نه اوسي نو بیا چې هغه نفل دې وکړو د نفل ثبات کې صلات حاجت نفل وکړه چې یا الله کم کارونه چې زما څه سوي دي تر اوسه پورې زه ستا څه بخشش غواړم زه ستا څه عفو غواړم یا الله در دغه ګناهونو ما ته راتېر سي ما معاف کړې تر دا ګناهونه راتېر سي او دا عزم اراده وکړئ چې د نن ثبات کې چې کمې کمزورۍ زما څه سوي دي هېڅکله به یې زه نه کوم هېڅکله به یې نه کوم چې نفلونه دې وکړله دعا دې وکړله دا دعا کې چې یا الله زموږ دغه واده د خیر د برکت ذریعه او سبب جوړ کړي زموږ د کور دپاره زما دپاره او د دې څخه موږ ته یو داسې صالح اولاد راکړي یا الله چې ستا د دین خدمت کوي زموږ دنیا او آخرت په ښایسته سي په دنیا کې د نیکنامۍ سبب وي په آخرت کې د جنت د تلو سبب وي چې دا دعا دې وکړله د دعا څخه فارغ او بیا به ورسي سلام به ورته ووایي بیا ورسره کښېنستې مخ ته به یې کښېنې او د تندي بیشتان به په لاس ونیسي او دا دعا به وکړي اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه دا دعا ثبات کې به بیا خبرې شروع کړي محترمینو خبرې به داسې نه کوي چې د اوله ورځې څه بیا ته خپل ځان داسې ورښکاره کړې چې زه ډېر خشمنجن یم او زه داسې یم او زه داسې یم داسې خبرې دي د اوله ورځ کې باید د مانوس کېدو خبرې وسي په ښایسته انداز کې وسي و دې ته اول داسې خبرې وسي چې ګوره ته شکر ادا کړه چې الله جل جلاله تا ته خپل خاوند در په نصیب کړي داسې زنانې ستا چې خاوندان نه لري پر چوکو باندې ګرځي کور کول نه دی معلوم باید و دې ته داسې ووایي چې داسې زنانې ستا چې د لیونیانو په سر ناستې دي باید لږ حوصله او تسلي ورکول سي او بیا ورته وایي چې دا اوس ستا خپل کور دی ته خپل کور لرالی ستا اصلي کور دا دی زما او ستا یوه شپه نه 2 شپې نه ټوله زندګي ده باید یو د بل خیال وساتو او دا کور اوس ستا کور دی زما مور ته به اوس د خپلې مور په نظر باندې ګورې زما د خونو قدر احترام کوه ځکه دا د څو ورځې مېلمنې دي داسې به نه ورته چې زما خور ده د هغې سره به داسې کوې که چې داسې وکړو نو زه به دې داسې کړم نه دا زموږ د کور مېلمنې دي څو وخت بعد به ځي لکه ته چې دلته راغلې د دې سره ښه سلوک کوه او بعضې محترمین د اولې شپې څخه خپل کور خراب کړي هغه په داسې پوښتنو باندې ته قرآن واخه ته قسم وکړه تا به در اوسه داسې نه وي کړي تا به در اوسه داسې نه وي کړي دغه خبرې د خپل زندګۍ خرابول دي پر دې مخکې موږ هم یو تفصیلي بیان کړی دی د دغه خبرې دا پوښتنه کول ډېر ناجایز عمل دی محترمینو صرف دا وایي چې څه سوي دي د الله څخه توبه وکړه زه هم توبه کاږم خو د آیندهسې به داسې عمل نه کوې چې زما او ستاسو د جلاوالي سبب او ذریعه جوړ سي نه به په اوله شپې داسې خبرې کوې دا زموږ د پښتنو چې کوم خبرې مشهورې چې په اوله شپه یې نه وبېرې بیا نه بیریږي نه دا محترمینو غلطې خبرې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کوم د خپلو کورنیانو سره نرمي کوه زه ستاسو د ټولو څخه زیات د خپلو کورنیانو سره نرم یم بهترین او غوره سړی هغه دی کم کار چې په نرمي سره کېږي هېڅکله هغه په سختۍ سره نشي کېدلی او د هغه ثبات کې چې کله سره مانوسه سي او کله او په دا ځینې علاقو کې محترمینو کیدای سي چاته داسې ناولاده سي په ځینې علاقو کې دغه پر سر باندې کونډرې وراچولې وي نو د کله چې د دې یوازوالي نفست وسي په دا بله ورځ بیا ورخلاصوي
نو دا بیا د شرم څخه غسل نسی کولی. نو د اوله کوم علاقو کې چې دغه رواج او رسم دی هغه باید په اوله شپه د شریعت کې خو منع نه ده ځکه دا رسم رواج ول جوړ شوی دی باید ختم کول سي، خو بیا هم د خپلې زنانې د عزت خیال وساتلی سي ځکه په هغه علاقو کې بیا په دا سار سره چې کله هغه ویښتان ورخلاصوي یا کونډرې ځینې کوي نو چې هغه نابده وي نو بیا ټوله باندې خاندي، نو باید د هغې هغه د خندا ذریعه او سبب یې نه کړي جوړ. دغه شپه صبر او تحمل وکړي، بیا چې کله هغه ویښتان ور خلاص کړي بیا د هغه سره وینې چې کوم نور لوازمات هغه د سره کې. خو دا هغه علاقې چې په کوم علاقو کې دا وي و زموږ په علاقو کې دا سته، په کوم علاقو کې چې نسته هغه په اوله شپه چې کله مانوس یې کله خبرې د سره وکړې د مینې محبت خبرې سره وسوې یو د بل سره مانوسه سوله او بیا د هغه ثبات کې بیا چې کله د کوروالۍ اراده وکړي نو باید دا دعا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا دعا دې ووایي بیا دې هغه وخت هم بسترې کوروالي ورسره وکړي نو بیا چې کم اولاد پیدا سي هغه به د شیطان د ضرره څخه لرې وي. په بخاري او مسلم شریف کې دغه دعا راغلی ده نو باید دا دعا وویل سي. نور خو محترمینو چې څومره په انسانیت سره څومره یو د بل په قدر سره ژوند او زندګي تېرولی سي هغومره به زموږ ستاسو لپاره پکې خیر وي. والسلام. الحمد لأهله والصلاة